السلام علیکم د وحدت نیوز ګرانو کتونکو زه ناصر داوړ درته په پروګرام چاپرچل کې هرکلی وایم. ګرانو کتونکو لکه تاسو ته پته ده چې یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو کې د طالبانو د ترهګرۍ یو لهر شروع کیږي لګیا دی. ځای په ځای وقتاً فوقتاً بدې پیښې هم راپېښېږي، نه صرف په پېښور یا په وزیرستان کې بلکې په سوات کې هم داسې په مختلف د صوبې چې څومره ضلعې دي هر ضلع کې لږ خلک پریشانه شوي دي. یو ځل بیا دا خبره ده چې په سوات کې به لږ زیات وي. نن هم په سوات کې یوه پیښه رامخېده شوې ده چې د یو سکول په ګاډي باندې نامعلومو کسانو ډزې کړي دي چې په هغې کې ډرایور مړ دی. خو د خوشقسمتۍ خبره دا هم ده چې دا سکول نه په واپسۍ راتلو ماشومان یې کوز کړي وو په سکول کې، دا ګاډي واپس راتلو دې وجې نه ماشومان خو په دې ګاډي کې نه وو، خو دوه په لاره تلل ماشومان وو چې په سکول ته روان وو، هغه پکې زخمی شوي دي. خو بهرحال هغه هم چې موږ تپوس وکړلو شکر الحمدلله هغه هم په خیر و خیریت سره دي. اوس د دهشتګردي بیا ولې په د لهر زیات شوی دی؟ یو ځل بیا دهشتګرد په دې علاقه کې منظم کیږي لګیا دي، حملې کیږي لګیا دي، د سیکیورټي فورسز ته او پولیس ته ټینشن جوړیږي. دې حوالې سره به موږ خبرې کوو. موږ سره نن میلمه دی د وحدت په سټوډیو کې صفدر داوړ چې نه صرف د شمالي وزیرستان سره تعلق دی بلکې یو سینیر صحافي دی، په هر څه باندې نظر وي او وقتاً فوقتاً داسې چې قومي معاملات وي هغه هم ګوري، چونکې د دوی خپل د ملک کردار هم دی په دې کې. خو زیات تر دا ده چې مختلف چینلو سره د مختلف اخبارونو سره د انټرنیشنل اخبارونو سره د کار هم کوي او انویسټیګیټیو سټوریانې هم کوي. صفدر داوړ به درته هرکلی وایم په پروګرام کې. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، موږ ته وخت راکړو. ډېر مننه. صفدر داوړ بھائی، موږ څه ویلی شو چې دا شی ډېر لږ د څو کاله داسې پوره من غوندې تېر شول، اوس بیا د خلک راوچتېږي لګیا دي، بیا په د خیبر پښتونخوا کې هغه یره راخورېږي چې کم یره نه تېر شوي یو. ګوره ناصر صاحب، د خیبر پښتونخوا موږ ته ذکر وکړو نو دغه چونکې بارډر دی د افغانستان سره، د افغانستان حالات موږ تاسو که وګورو هلته چې څه بدلي راځي نو دې سره خامخا دا ټول ریجن باندې اثر غورځوي. خو څه داسې بدلیان دي پکې چې هغه پوره دنیا لیول باندې پوره ماحول بدل شي، که سیاسي لیول دی که نوره سیکیورټي لیول باندې دی. او اوس هم که ته وګورې 80s نه پس 80s کې دلته روس راغلی و، پوره هغې نه د ټولې نړۍ صورتحال بدل شو. بیا که تاسو وګورئ نه بعد بیا مجاهدین راغلل، مختلف ادوار کې بیا 9/11 واقعه پیښ شوه، بیا نه پس که ته وګورئ امریکا او نیټو فورسز راغلل نو هغه اوس لاړل، اوس بیا هلته طالبان راغلي دي افغانستان کې. نو دا وایو چې ښه خبره خو نه دی، خو دې ته دا څومره پښتونخوا خلک چې دي یا د پاکستان یا څومره ریجن کنټریز دي دا ورته ذهني تیار دي، ولس اوس هر څه باندې دا باندې پوه دي چې دا حالات څنګه به اوس دلته بدلیږي. نو د دې سره سره خیبر پښتونخوا کې حالات چې کم بدل شول یا بدلیږي په تیزی سره موږ وینو چې روان دي. لکه سوات کې طالبان راتلل، هلته وزیرستان فاټه علاقو کې څو ورځې مخکې دلته پېښور کې چې کم اپریشنې وشوې یا هرې ضلعې نه موږ تاسو وینو داسې خبرونه راځي چې ریپورټ کوو. مطلب دا چې اینه بیا یو ځل ثابتېږي چې طالبان دلته اوس بیا موجودګي دی او نه صرف موجودګي دی بلکې باقاعده اپریټ کول یې شروع کړل. د لکه ملاله یوسفزۍ هم 10 کاله مخکې هم د هغه ځای باندې ټارګېټ شوی وه، دا نن چې د کم ماشومانو والا. مطلب دا چې موږ دا نه وایو چې هغه شانته میسیج ورکول دي یا څه، خو لږي داسې چې بیا یو ځل طالب کوشش کوي چې هغه 10 کاله مخکې چې کم دلته صورتحال و سوات کې، ملاکنډ کې، قبایلي علاقو کې او دلته بل طرف ته موږ تاسو مخې ته دي چې کم مذاکرات دوی سره روان وي. کابل کې څو مرحلې تېرې شوې، خوست کې پاکي جرګې انوالو وې، باقاعده حکومت پاکستان ډېره هم هړي پکې انوالو و، هغه مذاکرات یې کول او مذاکرات یا پوره سر ته نه دي رسېدلي. خو دا هم دی چې اوس کم چې را خلک ویني دلته مسله کسان ویني یا ټي ټي پي والا،
خلک ویني یا د دوی موجودګي ویني، نو دی باندې اوس بیا خلک کلیر نه دي چې آیا دا مذاکرات کامیاب شوي دي، دا خلک راغلي دي باقاعده د یو پالیسۍ تحت باندې دی راغلي دي که نه دوی خپل پاور شو کولو دپاره بیا دلته اوس راغلي دي ټوپک یې اخیستی دی او دغه خبرونه موږ تاسو ته راځي چې دا روزانه موږ تاسو اورو. صفدرحمت بالکل ښکلې خبره دې وکړله. ما خیال دی چې په ستا دا خبره چې کومه وکړه چې کله مذاکرات لګیا شول دوی ته یو سافټ کارنر میلاو شو، په هغې وخت کې دا خلک بیا راغلي هم دي، د آډیو میسیجونه هم راغلي دي چې موږ راغوښتي شوي یو، موږ ته ویلې شوي دي چې تاسو لاړ شئ ایسته او دلته موږ پسې د فورسز نه راځي. بهرحال دا خو خبرې وي، خو ایز ا هول هم موږ که وګورو کتونکو د په خیبر پختونخوا کې کله پی ټي آی حکومت راغلی دی، عمران خان دا خبره وقتاً فوقتاً کړې وه چې دې ته دفتر ورکول هم پکار دی او پکار چې دفتر ورکو باید دې سره ټیک ټاک یو حیثیت ورکو، خو بهرحال هغه ونه شوله ځکه چې د خلکو ریزسټنس چې کوم و زیات و. صفدر موږ ګورو چې اوس د چې څومره تجربه ده لکه ستا زما د بل دا به هم وي، خو یو بل شی هم ډېر اهم فیکټر دی. ما خیال دی چې سوشل او ډیجیټل میډیا هم یو شی د مخکې هغه نه وه، اوس سوشل او ډیجیټل میډیا شته. مونږ نیشنل میډیا یا انټرنیشنل میډیا که فالو کړې ده، مونږ سوشل میډیا فالو کړې ده. سوشل میډیا باندې د بیا په سواد کې د ترهګرو تصویران کله جاری شول په فیسبوک باندې یا په انسټاګرام باندې ټویټر باندې، نو مونږ فالو کړلو. ما خیال دی چې اوس په دوی ته هغه څه ځای بیا که دوی دا غواړي چې مونږ به خپې مضبوطې کړو، نو هغه که زه یا ته یا بل میډیا والا چوپ هم پاتې شي، سوشل میډیا ان ایډیټ خبرونه چلول شروع کړي چې پای کې غلطیانې هم وي، نو هغه وجه ده چې اوس په زموږ سکیورټي فورسز زموږ سکیورټي ادارې به خامخا د خلاف کاروانې هم کوي. ستا په خیال کې څه دي چې موږ داسې تجویز څه کولی شو چې دغه حالت بیا هغې وخت طرف ته لاړ نه شي؟ ګوره یو خو سوشل میډیا ذکر تاسو وکړو، هغه ټیک ته صحافاتي لیول پورې ټیک ته موږ منلی شو، خو هغه هم مختلف ګروپونه هم استعمالوي یا خپل اکاونټ سي لکه څنګه ټي ټي پي هم استعمالوي، لکه دوی ته هم سهولتونه مطلب مخکې به دوی په میډیا کې داسې تګ راتګ نه به و، دوی به میډیا کې کوریج نه ورته ملاوېدو، په دې چې چېرته به یا بین و په دوی باندې یا به ریاستي میډیا دوی ته کوریج نشو ورکوی. دا موږ تاسو جرنلیسټانو باندې یو ډېر سخت امتحان هم تیر شو چې دوی مختلف سټیک هولډرز به موږ تاسو نه کوریج غوښتو، خو دوی ته به موږ تاسو ورکوی نه شو. خو هغه خو څه چې که څومره نقصان دی ورته چې څومره دا ګروپونه دي یا طالبان دي یا سټیک هولډرز موږ ووایو، هومره فایده هم دی ورته چې اوس ډایرکټ په خپله بس هر څه چلوي، هر څه کوي، دنیا ته خپل میسیج پاس کوي. او بله خبره د تاسو چې دغه دی چې آیا دا وجه دی چې د سوشل میډیا په وجه باندې خلک راپورته شو؟ نه، خلک ډېر زیات آی ډي پي شول، کورونه تباه برباد شول، په کلونو کلونو ژوند د آی ډي پي که ملکنډ یادوي که خیبر پختونخوا نورو حصې یادوي یا قبایلي افزا، خو یو هم نه دی پاتې شوی چې دی متاثره شوي نه وي. نو ډېر سخت وخت یې ولیدو، دې وجې نه د خلک اوس داسې دي چې اوس پرون لکه ماضي کې سوات ملکنډ کې چې طالب راغلی و، نو خلکو د زنانو سپیشل د سونې یا څومره د کړۍ مړۍ د هغه چندې کې ورته جمع ورکولې به ډېر سخت ویلکم ورته بالکل ورکړی وي، خلکو خپل بالیانې خپل سونې ورکړې. موږ تاسو طرف ته که ته وګورئ، اوس ته د بله ورځ چې کوم جلسه وګوره، چونکې ټیک ته منظور پښتون پی ټي ایم محسن داور دی هم پکې کړی و، شرکت پکې کړی و، خو یو رول به خو خلک په خپله اوس داسې راوچت شوي دي او خلک دا پیغام ورکوي چې مخکې مونږ مزاحمت کوو، مزاحمت پورې مونږ ټیک ته محدود و، دې ځل مونږ مزاحمت کوو. مطلب دا چې که مسره مزاحمت وي، که دغسې وي، که جرګو په مرکو باندې، که په پښتونولۍ باندې، نو هغه خلک اوس دغه شانته موږ تاسو وزیرستان کې ولیده، د وړه وزیر چې کوم دی په تاریخ کې اول ځل ته ما د 80 کلن سپین ګیري نه هم تپوس کړی دی، هغې وی چې د موږ د وزیرو د وړو بیا دا شانته اتفاق نه دی راغلی لکه اوس چې دا کم دا ټارګټ کیلینګ خلاف د امن دپاره چې کم احتجاج وشو یا کم د جرګې مرکې جوړ کړی وی، اتفاق جوړ شوی، دا شانته که ته وګورې
بجوړ من کې مطلب دا چې اوس هغه خلک په دیر کې په بونیر کې لاریونونه وشول او ټول خلک چې کم دي هغه دا نه ټیک ټاک پوه شوي هم دي سوشل میډیا هغه دی خو په خپله یو ولیدل په خپله په تیر شول دا ارڅه چې آیا دا بیا موږ دپاره یو کم څه روان دي او دا څومره نقصاني دي نو دې روکتام دپاره دی اوس هره شانته قربانۍ ته تیار دي. ډېره مننه صفدر حیات صاحب، خوشحاله آباد اوسئ. قدرمنو کتونکو ستاسو هم ډېر وخت نه اخلم، صفدر حیات هم کارونه به ډېر وخت نه اخلم، خو یوه خبره درته کومه اوس چې د مخکې ورځو کې زه تللی وم سوات ته، نو مخکې دا وه چې منظور پښتین یو پی ټي ایم یو ګروپ یو ريزسټنس به یې کولو، خبرې به یې کولې، کیسې به یې کولې، نارې به یې کولې، خو د دې میلیټنسي دوباره د لهر نه پس زه ګورم چې په سوات کې مې کم ما فیل کړل په هر سړي کې په خېټه کې دننه یو منظور پښتین ناست و، د هر سړي په خېټه کې دننه یو محسن داوړ ناست و. نو دې پرې اما خیال دی چې د خلکو طرف نه دومره ریزسټنټ روان دي لکه څنګه صفدر خبره وکړله چې نه صرف په وزیرستان کې هغه د ټارګټ کیلینګ خلاف چې کوم احتجاج وشو په هغې کې ټول خلک ټول قومونه راجمع شول، په یک کې یو 1 پوینټ ایجنډا باندې متفق شول چې موږ په وزیرستان کې امن غواړو، موږ په وزیرستان کې ټارګټ کیلینګ ختموو. دغسې په دیر کې وشول، په بجوړ کې وشول، په مومندو کې وشول، په بونیر کې وشول، په سوات کې روان دي لګیا دي مسلسل. هغلته سوات والا خلک ډېر زیات خراب شوي په ټول نه، ځکه چې سوات خلک نرم خلک دي، ښکلي خلک دي، صفا سوتره ژوند کول غواړي. خو دا اوس چې کومه کیسه پر روانه ده دا بیا سخته هم ده، خو د سختې دپاره لکه څنګه چې صفدر خبره وکړله چې مزاحمت ته هم خلک تیار دي. تر یو بل پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازت، تر هغې په لاس پارم. الله پامان.